په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ده. کله چې ماشوم ستا اولادي وراري داسې نور د کورنۍ ماشومان لمسۍ دا د دې قابل سي چې هغه خپله ساعت تېروي، کیل کوي، لوبې کوي، هغه خپله هغه نور په موږ ته په اصطلاح کې څه شي ورته وایي بازۍ کوي، د هغه د دې قابله سي، د دې لپاره مناسب شي، یعنې هغه لوی سي، روان سي، دغه حالت یې درته ښیي. نو دا دعا په دې ټیم کې ورله غواړم. دا یو دوه لفظه دعا ده، ډیره بهترینه دعا ده. اللهم انی احبه فاحبه. اے الله رب العزت، اے زما ربه، اے خالقه، اے باداره، اے رب ذوالجلاله، رب لا یزاله، زه دا زما بچی، زه دا ماشوم زموږ د کورنۍ دا وراره دا بل دا لمسی، زه دا ماشوم خوښوم. چاته خپل اولاد نه خوښ، ماشوم خوښ هم فطرتي دی چې د زړه کشش لري، سړي ورسره مینه راځي، محبت راځي. ای الله زه دا ماشوم، زما دا بچی، زما دا د کورنۍ کشنۍ، زه دا خوښوم، الهي ته هم خوښ کړه. یعنی مطلب څه، دا دعا د محبت، د خیر او د برکت د غوښتلو لپاره ورته ویل کیږي چې الله ته هم خوښ کړه، خدای برکت پر کښېږده، الهي صالح او نیک عمله دیندارې را لوی کړي، خدای د خپل مینې او عبادت او د بندګۍ په لارې روان کړي، خدای هدایت ور په نصیب کړي. دا دعا د دواړو جهانو سالار صلی الله علیه وسلم د حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنه مبارکان لپاره هم د پاک رب غوښتي وو بار بار. اللهم انی احبه فاحبه، اللهم انی احبه فاحبه، اللهم انی احبه، خدای زه خوښوم، فاحبه ته هم خوښ کړي. یا الله ما ته قدر لري، خدای ته هم قدر ورکړي. یا الله عزت راته لري، رباني ګران دی، خدای ته هم د عزت په سترګه ورته وګوري. خدای عزتمند دی کې دنیا او د آخرت عزت زه ونازوي. ګرانو عزتمند ورونو، په موږ کې ډېر دی پلاران سته، خدای دې موږ ته هدایت وکړي چې هغه کې لکه بیخي شفقت نه وي پکښې کې. ډېرې مندې داسې سته د خپل ماشوم بچنه او پالنه نه وي په پوره، د خپل ماشوم بچه. بعضې اولادونه چې زه ووینم نو ماته سوچ را ولاړ سي چې خدای دغه اوس مور پلار لري او که بې مور پلاره دی، پر ځان یې وسپموئ، ماشوم را وروزئ، دعا ورته وکړئ، شراوي مه پر بادوئ. ښځو څه چرګې هم بې شراوي نه خلاصېږي، دا شراوي مور باندې بادوئ، صفا یې وساتئ، سوتره یې وساتئ. دا د ماشوم در باندې حق دی. د ډېر ناجوړۍ څه هم بیا خلاص. ډېر ماشومان چې زموږ په کورو کې ناجوړي، سبب یې مردار خورګي، د خاورو خوړل وي، رقم نوکان یې غټ وي. داسې ته وایي چې په میاشته کې نه دی لمبولی، حال دا چې ماشوم هره ورځ او هر په ورځ کې دی به وخت هم راسي چې 2-3 واره بې لمبه ځان نشي ساتلی. وی لوی د خدای په هیله، ماشوم د لوی په هیله. د دې خاطر ماشوم د خدای میلمه، در دغه د عزت زندگی په دنیا کې هم په انسان بیا نه تېرېږي، میلمه دی، بس هر څه به ته ورته برابرې، خیال به یې ته ساتې، دې په څه نه پوهېږي.